شوه ده او دغه زونه په پردې کې اچولې شي وي او هغه حدیث تاسو یاد ساتئ بیا به تاسو په دې مشکل کې بدل راځي چې کني الله وایي چې ایمان را نوړي یا الله څوک ایمان نه ایثار کی نو کني دا بنده بیا ملامت نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان زړه د دلاس په شان ده، کله چې دې ګناه کوي یو تور ټکه په باندې ولګي، بیا ګناو کی بیا بل ولګي، بیا ګناو کی بیا بل ولګي، چې کله دې معافي غواړي صفا شي، ګناه کوي ګندکیږي، معافي غواړي صفا کیږي، خو چې کله دې معافي نه غواړي دې مسلسل ګناهونه کوي حتی کې د ټول زړه تک تور شي. په اخر کې کيو د چنګاري برابر زه خلیفاتی وي، په هغه وخت کې دې ګناه توبه وباسي نو د زړه بیا صفا شي. خو کله په اخر وخت کې هم توبه ونه باسي او د هغه یو نقطه برابر ځای هم کغه شي تور شي نو بیا د زړه په پردې کې شي، بیا د تدنیکی او د بدی هغه تصور د ختم شي، نو بیا د مهر ویل کېږي د زړه بیا بند کړل شي. ان بشکمغا جعلنا جوړ کړی دی فی اعناقهم د دې په سټونو کې اغلالن توخنا فهیا بس اغا ال الاسقال ترزن پوره فهم بس اغوی مقمحون بر سرون نیولی روان دي. دوړ مطلبونه مفسرینو کړی دي یا خود د انجام د آخرت کې چې دلته والا تعالی او داسې غاړي کې دغه واچي او داسې د سر د سمیغي د دې سزا څنګه چې منافقینو ذکر ده ورستو سوره حدید کې هم روان ده مخکیم تیر شوی ده. او یادا چې دای په دنیا کې د دنیا د مسائل او د دنیا د وسایل او د دنیا د مشکلات او حاجتونو او خواهشاتو کې داسې روان دي چې هغه ته ګوري او نور څه ته د خیال نشته. د قران احکامات، د قران کریم تعلیمات، د قران کریم حلال، د قران کریم حرام دا دینه هیر دي او بس هغه غاړو کې خپل پټیان یا چولې دي د چا په غلامۍ کې یا د چا په تابعداري کې د الله په مقابله کې. وجعلنا امغ جوړ کړه ده من بین ایدیهم د دین وړاندې صدن یو دیوال ومن خلفهم او د دین ورستو صدن یو دیوال فاغشیناهم بس دوی پټکړی دي مونږه فهم بس دوی لا یبصرون چې نه ګوري مخکې دیوال شاته ګولا دیوال خواهشات د دنیا ضرورت یا د دنیا زندگی چې کومه دي باندې غالب شوی دا هغه دنیا د وجه نه دی اخرت هیر کړي او دنیا د وجه نه دی د الله احکامات نه ګوري، دنیا د خواهشاتو د وجه نه دی بالا تعالی په دې باندې وړاندې کړی دي چې دی ګوري نه. وسواء او برابر خبره ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کتیر ور کې دوی ته ام او یا لم تنذرهم کته نه یری دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي دوی. او دا مضمون په سوره بقره کې هم تیر شوی دی. هر ضرورت وو یری لکه مونږ دا قران کریم ولست دا 22 سپاره تاسو تقریبا وستې سخت خبره نرم خبره هر قسم مونږ وکړلې پردې د پاره سود د پاره حلال د پاره حرام د پاره او څه څوک په عمل کوي نه وړه راخدا کنه کوي هغه بس نو دیو جن الله فرمایي کته وې رہی او کته نه وې رہی. سوره شعراء آیت نمبر 136 136 کې الله فرمایي قال او عست ام لم تكن من الواعظين کته دې ته واعظ وکي او کو نه کی دا یو شانتی دي دا یو شانتی باندې اثر نه کوي. انما بشک خبر دا د بل نه دا تنذرو تیری من اغسوک اتبع اغسوک اتبع چغا پیرویو کی اگر روان وی الذکر د نصیحت وخشیا او اغه یریږي الرحمن د رحمان بادشاہ نا بالغیب په غیب سره چې لیدل نه د هغه باوجود هغه یریږي. او ایمان بالغیب مطلوب ده یو ور چې تک د مرګ فرشتي وګوري د جنت خوشالیانه وګوري د قیامت سختیانه وګوري بیا ستا ایمان نه قابل قبول ده. او چې مخکې نه کوم بیان کیږي داغه او بغیر د لیدلو نه منل دي دا اصل کې الله تعالی ته مطلوب ده او دغه قابل قبول ده. فبشره بزیر ورکا اغتا بمغفرت انما تنذر من اتبع ذکر یعنی تو خو هغه کس او یری چې هغه ذکر ته خو کیدی هغه واوري خو دا اوریدل هغه لپاره بیا باعث جوړ شي د منلو. یو سره سره اوري نه سره غوږ نګدي سره راځي نه سره قران نه اوري او سره دا ضرورت نه محسوسي او سره د دې لپاره هغه توجه نه کوي نو الله فرمایي وته څه ویری هغه د بیان خو هغه جوازي بند چلاري بند نشي. فبشره بزیر ورکا اغتا بمغفرتن د بخنه یعنی د الله تعالی بده او بخي و اجر او د بدلی کریم عزتمند الله به عزتمند بدل اغتا ورکی. ان بشک مونږه نحنو مونږیو نحيي الموت مونږ ژوند کوو مړي ونكتب او مونږ بلیکو ما هغه قدمو چې دای مخکې ځان د پاره لګلی دي نکیانه او یا بدیانه
بدیان نه کیانه سم چې کړي دي دا ټول مونږ لیکو مونږ سره لکه به ذکر الله فرمایي چې مونږ دا هر څه مونږ سره په یو کتاب کې لیکلي شوی دي چې کله دوی وړه خبره ولې نه کوي واثارهم او د قدمونو نشانات هم غلیکو او دا ویل کیږي ورستو راتل یعنی بنده لاړو د جنت تلاړو قیامت تلاړو یا جهنم تلاړو خدای مرشو مطلب یو طرف ته دلاړو خدای داسې نکیان پر خودي دي چې هغه صدقه جاریات دي جمعات جوړ کړي دي جهاد کړي دي چاته قران خودلې دي بل نکی کړي دا نو دا ورستو نکیان هم الله او موږ غسر جمع کوو دا موږ غسر لیکو او کده داسې بدیان کړي دي او د تل دي او دغه بدیانو په بنیاد باندې د هغه بدی او بدکار روان دي نو الله او هغه د پسې مغه سلی کله کی او دا ډېر خطرناک خبره ده چې داسې یو بد اصول یا داسې یو بدکار سره اونکی چې هغه د مرګ نه بعد هم د لپاره هغه باعث تکلیف وي وکل شیء ان هر یو شی احصیناه مونږه محفوظ کړی دی احاتم کړی دی هغه فی امام مبین په یو ښکارا کتاب کې پداسې کتاب کې څنګه چې لوح محفوظ باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی او قران کې دغه آیتونه هم تیر شوي دي وضرب او بیان وکا لهم اغویتا مثلا یو مثال اصحاب القريه دیو کلی ولا د دې کلی ولا ته یو کیسه بیان کا چې دې پوښي هغه نه سبق والی نصیحت واخلي دا هغه نه بیان ورته وکا اظهر کلا جاءها چراغ هغه کلی ته المرسلون پیغمبران استازي پیغمبران د الله طرفنا اظهر کلا ارسلنا چمغ اولګل الیهم اغوی طرف ته اثنین دو کسان الیهم اثنین دو سړی فکذبوهما بس اغوی دروغ ځن کړل هغه کلی ولا دې ته دروغ نسبت کو چې تاسو دروغ وایي فعززنا نمون طاقت ورکو او دې تم طاقت ورکو د دوه کسانو ته بثالثن پدریم سرا یو دریم هم ورولګه فقالوا ندوی اولی ان بشکمغا الیکم تاسو ته مرسلون راستولی شویو مونږ پیغمبران یو تاسو ته کلی ولته ویلی قالوا کلی ولو ما انتم نه تاسو الا مگر بشر انسانان ین مثلنا زمغه پشانتی ته زمغه پشان بنی ادم او دا خبره می تاسو مخکم کړی و چې عجیب خبره ده چې د پیغمبرانو انسانیت دا چې کله پیغمبر موجود وي نو گمراهانو خلقو د پاره امدک د باعث د جهنم جوړ شوی دی بیا اعتراض کوي چې دا خو انسان دی موږ په چاندي سړی دی موږ ولې د خبره ومنو او چې کله پیغمبران نشته دی او رسول الله صلی الله علیه و سلم د دنیا نه تشریف وړی دی نو اوس خلک دا انسانیت نه مانی هغه وایي چې دا انسان نه او بیا هغه انسانیت دغه د پاره هغه نه منل هغه د پاره گمراهی باعث دی دا دینه تاسو اندازه ولګوي چې شیطان په کومه طریقې سره هغه وخت شیطان دا خبره خسته کړې و چې دا انسان دی نو مې منه و زړه شیطان دا خسته کړله چې نه د دې سره انسانیت مې منه د برس مخلوق دی وغیرہ وغیرہ فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن أو نذر لقله وما أو نذر أنزل لقله الرحمن بادشاہ من شيء هيت شيء ان انتم نيي تاسو الا مگر يي تكذبون چې دروغ جن يي پیغمبرانو ته ویلي تاسو دروغ وایي قالوا دي اولی پیغمبرانو ربنا رب زمونږ عالم هغه خبر ده خپوه ده ان جبشکمغا الیکم تاسو طرف ته مرسلون خامخ پیغمبران یو مونږ را لګلی شوی د الله طرفنا او الله ته پته ده مونږ دروغ نه وایو وما علينا او نشتا مونږ باندې الا ان بوج نشتا مونږ باندې اضافي نشتا مونږ تاسو په زور منول نه شو تسلیمول نه شو تاسو خوشتاتی شه البلاغ المبین مگر رسول دی ښکارا تبلیغ کول دی ښکارا وضاحت سره بیان کول دی قالوا دی اولی ان بشکمغا تطيرنا بكم تطيرنا د دې معنی ما تاسو تکړی او لفظي معنی خو د طائرون د مرغۍ ته ویل کیږي پرندې ته خدا باغی خلکو د بدفعلی په بنیاد باندې د لفظ دومره عام شو چې بیا بدفعلی لپاره سپیرتوب د لپاره د لفظ استعمالو مونږ سپیره غنو تاسو سپیره یې مونږ د لپاره تاسو شرغلی یې مونږ په مصیبتونو کې او په مشکلاتو کې او په غمونو کې اخته یو او تاسو مونږ د لپاره د باعث د نقصان یې لئن لم تنتهوا لئن کچری لم تنتهوا من نشی تاسو د کار نه او د دعوت نه او د الله تعالی د بندګی نه تاسو من نشوي لنرجمنکم نمغه په کانو ولو تاسو کانو باندې ولو تاسو ولا يمسنکم او خامخب اورسیږي تاسو ته من نظم طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک یعنی سزا سخته قالوا دی اولی دی پیغمبران طائرکم دا سپیرتوب چی ده دا بدفالی چی ده ما کم دا تاسو سره ده این ذکرتم آیا کچری این آیا دا سم ده
نه دا تاسو چې وای دا څه مناسبه خبره ده ذکرتم چې نصيحت کولې شي تاسو ته څوک نصيحت درته کوي سم خبره درته